په تورخم کې د پاکستان او اسلامي امارات ترمنځ جګړه رامنځته شوه. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه خو مهم خبر ته. په تورخم د پاکستاني ځواکونو او اسلامي امارات ترمنځ د ډزو وروسته پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د دواړو خواو څخه د ډزو وروسته پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د پاکستان لوري سرچینې ادعا کوي د افغانستان اسلامي امارت په پوله چیک پوسټه جوړوله د هغې په سر نښته شوې او د دواړو خواو څخه ډزې شوې دي. په پوله یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې ډزې شاوخوا غرمه 11 بجې پیل شوې. تر اوسه په ډزو کې د کومې مرګ ژوبلې خبر مخې ته نه دی راغلی. پاکستاني چارواکو د ډزو پیښې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. نو نیوز ویلي په ننګرهار کې د اسلامي امارت مشرانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې لومړی پاکستاني لوري ډزې کړې دي. سرچینې وایي چې ډزې وروسته له هغې پیل شوې چې په پوله افغانستان لوري د اسلامي امارت پوسټه جوړوله. خبریال فرید شینواري ته ځایي خلکو ویلي چې په پوله پاکستاني لوري ځایي خلکو ته ویلي چې آبادۍ خالي کړي، خو په رسمي ډول چارواکو په دغه اړه څه نه دي ویلي. د ډزو وروسته پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې او د پولې دواړو غاړو ته په لویه کچه کې خلک او سوداګریز موټر بند پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د افغانستان او پاکستان په پوله د تګ راتګ په لارو او نورو سیمو کې وخت په وخت داسې پیښې کیږي او د هغې وروسته د تګ راتګ لارې هم تړل کیږي. عام خلک او سوداګر وایي چې د پولو تړلو کېدو له امله زیات عام خلک او د دواړو خواو تجارت سخت اغېزمن کیږي.